دا یو رباعي ده چې دې لپاره دا وړوکې معاش فرمایش کوي. د رقیب سره خندا کړې په جار ولې، د رقیب سره خندا کړې په جار ولې، سوځوي مې قصدني په انګار ولې. زما تا سره د زړه مینه رښتیا ده، زما تا سره د زړه مینه رښتیا ده، ته جوړېږي مې د مرګ د موار ولې. ګورې نه چې هر ساعت در پسې جاړم، ګورې نه چې هر ساعت در پسې جاړم، تا په ما باندې حرام کړو دیدار ولې. ما نو سر مې ستا په مینه کې تاله کړو، ما نو سر مې ستا په مینه کې تاله کړو، ته تر اوسه پورې ګرځې کنار ولې. همیشګل به ستا د لاسه لیونی شي، همیشګل به ستا د لاسه لیونی شي، ای ناترسه کړي ظلمونه په خوار ولې. تاسو ته امیر صاحب ستاسو هغه یو نظم دی ډېر مشهور نظم دی د تهذیب زانګو کې ناست چې بد تهذیبه زانګېدل کا که د هغې یو څو شعره درته یاد دي نو ناظرینو ته د خپل دغه د هغې خو ماته یو شعر یاد دی زیات تر چې دی هغه نظم خو داسې دی چې د تهذیب زانګو کې ناست، د تهذیب زانګو کې ناست چې بد تهذیبه زانګېدل کا، د تهذیب زانګو کې ناست چې بد تهذیبه زانګېدل کا، کاغه که غل خوراک کا مخو کا سانډېدل کا. چې خپل افلاس د بل په یاد کې هېر کړو، چې خپل اسلاف د بل په یاد کې هېر کړو، لکه ښځې په پردي مړي بل چم کې جړېدل کا. ماشاءالله. نو دې نه علاوه د سن 65 لړۍ دپاره تاسو یو خاص نظم لیکلی و چې هغه ډېر شهرت لرو په هغه وخت کې د وخت مناسبت سره ډېر شهرت لرو او ډېر مشهور شوی په دې علاقه او په پښتونخوا کې خاص طور باندې. د هغې نظم یو څو کړی چې مختلفو ګلوکارانو د وخت ګلوکارانو لوک ګلوکارانو او عالمي ګلوکارانو هغه نظم په کیسټو کې هم بند کړی و او سره د موسیقۍ ویلی و. نو هغه نظم یو څو کړی که درته یاد وي نو هغه موږ ته دغه کړي. د هغې نظمونو هغو یو د وطن سره د مینې یو جذبه وه او ډېرو شاعرانو د هغه وخت خپل جذبات او مینه د وطن سره ښکاره کوله. نو په دغه لړ کې یو نه څو نظمونه ما لیکلي وو. یو نظم خو داسې و پاسه مسلمانه ستا په وطن جنګ راغی. دغه نظم ستاسو ډېر زیات مشهور شوی. ما د ډېرو مشرانو نه اورېدلي دي چې دغه نظم د ډېر مشهور شوی او په دې علاقه کې نه بلکې په ټوله پښتونخوا کې دغه هر ګلوکار په خوله باندې و. او نو د دې باقي شعرونه ما ته یاد نه دي، البته هغه خپل چې کوم کسر مې پکې ویلی و نو هغه دا و هندو حیران شو همیشګل چې په غورځنګ راغی، پاسه مسلمانه ستا په وطن جنګ راغی. او دغه رنګ یو داسې دا نظم و جوړه غذا شو د کشمیر که نه داسې خو زمانه هېر دي. د دې نه علاوه دا هم تاسو په سیاسي لحاظ سره تاسو یو ډېره غټه وابستګي لرئ او د آل ټیچرز یونین اسوسییشن څو ځله د صوابۍ او د مردان صدر پاتې شوي یې او په عهدو باندې د سماجي او د ادبي تنظیمونو په عهدو باندې هم پاتې یې. او موږ دا اورېدلي دي د بعضو مشرانو نه چې د آل ټیچرز یونین اسوسییشن چې کله بس جلسې وي او دغه به منعقد کېدې یا د هغې به د استاذ په حق کې به د هغې مطالبات د حکومت نه او هغه به په غټو غټو جلسو کې منعقد کېدې. هر قسم قربانۍ به وي نو په هغې کې به تاسو مخ په وړاندې وی او هغې جلسو ته به تاسو 4 ستوري لګول د خپلو شعرونو د مختلفو خطو په ذریعه باندې. نو د هغې خطو نه که څه کترې مونږ ته ویلې او یا د هغې باره کې هم څه خپلو خیالاتو اظهار وکړو. هغه کتاب او هغه نظمونه د هغه وخت مناسبت سره ودا شو تیر شوي دي. زه اوس په پنشن راغلی یم چونکې د هړتال ملازمین چې دا جذباتیاني نو په دغه جلسو کې به ډېر استادان شاعران چې زه به دا ووایم
چې زمانه لوړ خیال والا شاعران به او هغوی به خپل نظمونو کې خپل هغه فریاد او هغه خپل محرومي بیان کړه او ما به اکثر جلسو کې قطعات او یا نظمونه داسې جذباتي وویل چې د هغې به خلکو سره هغه استادانو سره جذباتي خلکو سره به جذبات به یې راوچت کړو او په دې وجه به چې نو زما ته بیا د نورو علاقو کې د جلسو کې کوونکو دعوت راکړو چې ته به دې جلسې ته خامخا راځې. نو د هغې نه څه خطې درته یادې نه دي؟ نو هغې کې خو یو پیرا په پېښور کې دغه دوران کې د افغان دوران کې په استادان په جوس لاټي چارج شو. حاجي ښه لاټي چارج په پولیس والا کړو که نه؟ او جی او نو هغې باره کې ما په ګړي کپوره کې سکول کې یو جلسه وه، بیا د کالو خان های سکول کې یو جلسه وه، سو نور ځایونو کې ځای په ځای علاقو کې جلسې وې. نو ورپسې دغه ناس یو وخته پس د هغې جلوس او لاټي چارج نه پس ما دا کتاب وویل چې خاص د زده کړې په نیت خپل شاګردان ټکوي